څنګه چې دا اکسرسایز زمونږ ټول وجود ته ټول صحت ته فایده راکوي فایدهمند دی همدغه شان په سرکولیټري سیستم باندې هم د دې یو ښکلی اثر دی د دې د وجې نه زمونږ سرکولیټري سیستم ډیر زیات زبردست شي بهترین شي اوس څه اثر دی د اکسرسایز نو ګوره کله چې یو انسان اکسرسایز کوي د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې دا اکسرسایز چې دی که نه اټ امپروو بلډ سرکولیشن دا زمونږ په وجود کې د بلډ سرکولیشن بهترین کی برابر کی زمونږ په دې وجود کې چې دا وینه کم چلاو کوي دا سرکولیشن کوي دا ورسره بهترین شي دا ورسره برابر شي ډېر ښکلی سرکولیشن بیا زمونږ په وجود کې کیږي نو اولنۍ اثر چې دی که نه اټ امپروو بلډ سرکولیشن دا زمونږ په وجود کې د بلډ سرکولیشن امپروو کوي دویم اثر دی سټرانګ هارټ مسل کله چې موږ اکسرسایز کوو نو څنګه چې دا بلډ سرکولیشن د دې سره بهتره شي دغه شان د دې سره زموږ د هارت د زړه چې کوم مسل دي کنه عضلات هغه ورسره مضبوط شي سټرانګ شي ورسره څنګه چې د انسان مسل اکسرسایز سره سټرانګ کیږي کنه همدغه شان کله چې انسان اکسرسایز کوي نو د زړه ډیر زیات په فنکشن کوي بیا ښکلی کار کوي د انسان زړه بار بار بیټس کوي د دې کارډیک آوټپوټ سیوا شي نو د دې سره زموږ د زړه چې دا کوم مسلز دي عضلات دا ورسره مضبوط شي نو زمونږ د زړه مسل چې دي که نه دا د اکسرسایز سره مضبوطیږي دریمه فایده ګوډ سپلای اف اکسیجن کله چې موږ اکسرسایز کوو د اکسرسایز د وجې نه زموږ دا زړه بار بار بیټس کوي ډیر زیات حرکت کوي او چې ډیر حرکت کوي نو دا ډیر بلډ سپلای کوي زموږ وجود ته او چې ډیر بلډ سپلای کیږي نو مطلب دا دی چې زموږ وجود ته هر سیل ان ټیشو ته به اکسیجن ډیر زیات رسي ځکه تاسو ته ما ویلو چې دا بلډ زموږ په وجود کې تاویږي نو دا بلډ زموږ د وجود ته هر سیل ان ټیشو ته اکسیجن رسي نو چې اکسرسایز موږ کوو بلډ به ډیر سپلای کیږي او چې بلډ ډیر سپلای کیږي نو مطلب دا دی هر باډي پارت ته به اکسیجن رسیږي نو ګوډ سپلای اپ اکسیجن دای بل فائدہ شوله دریمه خبره څنګه چې دا زمونږ د وجود ته اکسیجن بیا ښکلی سپلای کوي همدغه شان دا بلډ د ځان سره نیوټرینټس راوالي او د ټول وجود ته یې رسوي نو ګوډ سپلای اپ نیوټرینټس څنګه چې ګوډ سپلای اپ اکسیجن و دا بلډ تاویدو په ټول وجود کې نو زمونږ د وجود هر باډي پارت ته هر پارت ته به اکسیجن رساو همدغه شان کله چې اکسرسایز موږ کوو نو زموږ په دې وجود کې دا بلډ په ښایسته طریقې سره سرکولیټ کیږي ډیر زیات سرکولیټ کیږي نو دا بلډ د ځان سره څنګه چې اکسیجن وړي همداسې ورسره نیوټرینټس هم وړي نو زموږ د وجود هر اندام ته هر باډي پارت ته د اکسیجن سره سره نیوټرینټ سپلای هم بهترین شي زموږ هر سیل هر ټیشو ته د اکسیجن سره سره نیوټرینټس هم ورسیږي نو دا د اکسرسایز یو بله فایده شوله چې کله موږ اکسرسایز کوو نو دا زړه به وجود ته د بلډ سپلای ډیره کوي او چې د بلډ سپلای ډیره کیږي نو اکسیجن به وجود ته ډیر رسي او دغه سره نیوټرینټس به هم زموږ وجود ته ډیر رسیږي نو ګوډ سپلای اپ اکسیجن اینډ ګوډ سپلای اپ نیوټرینټس دا د اکسرسایز بله فایده شوله پنځم نمبر فایده اټ ډیکریز ریسک اف هارت ډیزیزز تاسو ته ما خبره وکړه کله چې موږ اکسرسایز کوو نو د دې سره زموږ د بلډ سپلای بهترین شي د دې سره زموږ د زړه مسلز هم مضبوط شي سټرانګ شي نو چې د زړه مسلز هم مضبوط شي د اکسیجن سپلای هم سیوا شي زړه هم ښکلی کار کوي سټرانګ مسل دی یو هیلتي هارت دی نو چې کله زموږ زړه هیلتي و هارت هیلتي و سټرانګ مسل و ګوډ سپلای اف بلډ کېدله نو د دې د وجې نه موږ ته اوس د زړه د بیماریانو چانسز کمي ځکه چې زموږ خو یو صحتمند زړه دی که نه مسکولر سټرانګ اینډ هیلتي هارت دی نو چې سټرانګ اینډ هیلتي هارت دی زموږ زړه صحتمند دی زموږ د زړه مسلز مضبوط دي د بلډ سپلای ښکلي کیږي نو موږ ته د زړه د بیماریانو چانسز کم شو نو بله غټه فایده د اکسرسایز څه شی ده اټ ډیکریز ریسک اف هارت ډیزیزز دا د زړه د بیماریانو چانسز موږ ته کموي دا د اکسرسایز یو بله فایده شوله ښه د اکسرسایز زموږ په سرکولیټري سیسټم باندې بل کوم اثر دی نو هایپرټینشن ګوره د هایپرټینشن ته موږ بلډ پریشر وایو کله چې بلډ پریشر د انسان سیوا کیږي دې ته ویلی کیږي هایپرټینشن خو کله چې یو انسان اکسرسایز کوي د بلډ سرکولیشن بهتریني په وجود کې بلډ په ښایسته طریقې سره چلیږي نو د بلډ پریشر به د اکسرسایز سره نارملي تاسو ته ما خبره وکړه هیلتي هارت به د انسان هیلتي مسلز به د هارت ګوډ سپلای اپ بلډ به کیږي په وجود کې نو چې دا ټولې خبرې د انسان ته به بلډ پریشر نه کیږي نو د بلډ پریشر د بیمارۍ نه د بچ کېدلو دپاره ښه طریقه دا ده چې انسان اکسرسایز کوي ریګولر اکسرسایز کوي د انسان ته به د بلډ پریشر مسلې نه راځي ښه بله فایده باندې خبره کوم چې اټ ریز ګوډ کولیسټرول لیول زمونږ په دې وجود کې کولیسټرول دي خو کولیسټرول په دوه قسمه دي یو دی ګوډ کولیسټرول یو دی بیډ کولیسټرول په دې باندې به بیا چېرته په ډیټیل کې خبره وکړو چې دا کولیسټرول څه شی دي ښه کولیسټرول کم دي او بیډ کولیسټرول کم دي نو کم چې زمونږ په وجود کې ښه کولیسټرول دي که نه چې زمونږ د وجود ته ضرورت دی
فایدمن دي ګوډ کولیسټرول هغه ته ویل کېږي HDL. نو د دې ایکسرسایز سره زمونږ د HDL چې دي که نه دا ګوډ کولیسټرول د دې لیول ورسره برابر شي، ښه شي، دا سیوا شي زمونږ په وجود کې. نو د دې خو موږ ته ضرورت دی د دې ګوډ کولیسټرول که نه د دې HDL. نو د دې ایکسرسایز سره د دې لیول ښه شي، برابر شي. نو زمونږ په وجود کې د ګوډ کولیسټرول لیول څه شي؟ ښه شي، بهترین شي. خو بل چې کوم قسم دی د کولیسټرول، کوم ته چې موږ بیډ کولیسټرول وایو، اټ لورز بیډ کولیسټرول LDL، دا هغه کولیسټرول دي چې دا زمونږ د صحت دپاره نه دي ښه، نقصاني دي. تاسو ته ما ویل یو ګوډ کولیسټرول چې زمونږ وجود ته ضرورت دی، یو دی بیډ کولیسټرول چې هغه موږ ته نقصان راکوي. نو دا کوم چې ګوډ کولیسټرول دی HDL د ایکسرسایز سره دا سیوا شي، نو دا یې موږ ته فایده راکړه د ایکسرسایز. خو کوم چې بیډ کولیسټرول دی، کوم ته چې LDL وایي، د هغه مقدار د ایکسرسایز سره کم شي. چې د ایکسرسایز سره کم شي مطلب دا چې د ایکسرسایز موږ د نقصان نه بچو. نو دا یې بله فایده شوله. ښه، د دې ایکسرسایز بله فایده چې دا اټ انکریز RBCs لیول. زمونږ په دې وجود کې چې کوم ریډ بلډ سیلز دي RBC سرخ کلیې، د دې مقدار د دې ایکسرسایز سره ډېرېږي، سیوا کېږي. مطلب هیلتي RBCs سیوا شي. چې هیلتي ریډ بلډ سیل سیوا شي، زمونږ په وجود کې موږ ته د بلډ کمی نه راځي، موږ ته به د وینې کمی نه راځي. نو دا یې بله فایده شوه د ایکسرسایز چې دا ایکسرسایز زمونږ په وجود کې د هیلتي ریډ بلډ سیل مقدار سیوا کوي. څنګه چې د ریډ بلډ سیل مقدار د ایکسرسایز سره سیوا کېږي، داسې د دې ایکسرسایز بله فایده دا ده چې د ریډ بلډ سیل سره سره اټ انکریز WBCs، دا زمونږ په وجود کې وایټ بلډ سیلز هم سیوا کوي. نو څنګه چې د ایکسرسایز سره زمونږ په دې وجود کې د هیلتي ریډ بلډ سیل هیلتي RBCs سیوا کېږي، همدغه شان د ایکسرسایز د وجې نه زمونږ په وجود کې د هیلتي وایټ بلډ سیل سیوا کېږي. او دا وایټ بلډ سیل څه شي دي؟ دا زمونږ په وجود کې په دې باندې په ډیټیل کې ما تاسو ته کلاس اخیستی. دا وایټ بلډ سیل زمونږ په وجود کې داسې کردار ادا کوي لکه د فوج کوي. دا زمونږ آرمي ده، دا زمونږ سولجرز دي، دا زمونږ مدافعتي نظام دی، حفاظتي نظام دی. کله چې زمونږ د وجود ته د بهر نه څه پارنباړي راشي، څه بکټیریا راشي، څه وایرس راشي، څه پیتوجین راشي، هر څه پارنباړي ده، خو زمونږ وجود ته را دننه شول د نقصان لپاره چې موږ ته نقصان راکړي، موږ بیمار شو دغه سره. نو کله چې دغه نقصاني د دشمن زمونږ د وجود ته را دننه شي که نه، نو دا وایټ بلډ سیل چې دي دا RB دا فوج دا راشي زر زر په هغه بکټیریا باندې، په هغه پنجای باندې، په هغه وایرس باندې، کومه فارنباړي کومه بیماري چې راغلې ده که نه، په هغه باندې شروع وکړي او استعمال کړي، بیماري ختمه کړي. نو دا زمونږ حفاظت کوي د بیماریانو نه. کله چې موږ ایکسرسایز کوو نو د دې وایټ بلډ سیل د دې WBC مقدار سیوا شي، هیلتي WBC زمونږ په وجود کې سیوا شي. د دې مطلب دا شو چې سټرانګ امیونټي، زمونږ امیونټي، زمونږ مدافعتي نظام اوس مضبوط شو، زمونږ حفاظتي نظام اوس مضبوط شو. نو د دې ایکسرسایز په سرکولیټري سیستم باندې یو بل اثر دا شو، یو بله فایده دا شوه چې د دې سره زمونږ امیونټي سټرانګ شي، زمونږ حفاظتي نظام، زمونږ مدافعتي نظام ورسره مضبوط شي. مختصر خبره دا کوو چې ان شارټ اټ امپروز آل باډي سیستم. څومره باډي سیستم چې زمونږ په وجود کې دي، که ریسپایریټري سیستم دی، که سرکولیټري سیستم دی، که ډایجسټیو سیستم دی، که نرو سیستم دی، که مسکولر سیستم دی، که سکیلیټل سیستم دی، که هر یو سیستم دی، خو د ایکسرسایز په دې سیستم باندې یو ډېر ښکلی اثر دی. مطلب دا شو ان شارټ مختصر خبره ده چې زمونږ په دې وجود کې څومره سیستم دي، د ایکسرسایز سره دا ټول مضبوطیږي. د ایکسرسایز زمونږ په صحت باندې ډېر ښکلی اثر دی. ریګولر ایکسرسایز خامخا کوئ.